راغلم یو پښوګي پسې دلته ماشاءالله پښوګان ناستیا و د چا جیب لدی سترګې دي ها نو دال که دا سړی لکه چې ډېره یې دي ورکوي ها د ټولو تاله ما سترګې دي زم به راشم د اختر په ورځې تاله تم زمونږ خورې راځه که نه ولې نه نو بیا ستا نه تپوس هم ونه کړم چې جامې دې کړي دي که نه دي ځکه تاسو سره خو ټیم نه وي د اغوستو نو بس هماغه اختر مانځلی واچو بیا هلته ځوڼ دي بیا په کومه ورځ اغوندئ بس کار خلاص ورونه دوايي هر څه بدلولي کو چرګان به مخشي ها صحیح ده مړ شول نو مونږ پکې نه د روجي اخري ورځې دي او اختر خوشحالي رانږدې شوې ده او بازارونه د خلکو نه ډک دي چې هر څوک پکې د خوشحالۍ تیاری کوي او د اختر انتظار دی مکو ستانه دی د پلار دی پلار سره دی چالو وکړو سلامونه دوستانو زه ستاسو ملګری آغا خان نظرخیل نن راغلی یم د باقي ماما خواته مې چې دا یو د تپوس ته راغلی یم چې د ده نه زه هر وخت د ده په فیسبوک کې یا په ټیک ټوک کې ویډیو ګورم د سره یو پیشوګی دی نو دا د پیشوګي نه بغیر ویډیو ولې نه سازئ زه د ده نه تپوس کوم او نور اختر هم را نږدې دی د نو ماما د تا نه تپوس دی چې دا پیشوګی څنګه د ده نه بغیر ته ولې ویډیو سازې نه دا ستا سپایي دی څه شی دی چې هر وخت در سره یي سلامونه وروره دا پیشوګی چې دی که نه دا زما د زړه سر دی ها دا دی زما مسۍ او پخوا به خلکو ویلې که نه دا مسۍ ډېر ګرانې مونږ خو نه ولیدلي او اوس هم ولیدل که نه دا زامن داسې چې دا ونه او دا مسۍ چې دا داسې دا د دې میوه یي دا هغه میوه ده میوه ده او دا میوه ډېره خوږه او دا چې کومې ویډیو کې ما سره یي او ما سره چې دغه زما پې دا زړه غټي زه وایم که نه زه اوس هم زلمی یم او زه چې کوم یوه ویډیو جوړوم دا ما سره یي که نه ماله ډېر خوند راکوي نو د دې د خاطره مې دا ځان سره ساتلی دی عبدالله وګړېږه عبدالله بچیه داسې وګوره نیکه دې څه وي ته زما ویسپورټر یې داسې چل وکړه بچیه یو پیره دغسې ښه زه صحیح ده نو یعنې د ده نه بغیر ته ویډیو نه شي سازولی یاره د ده نه بغیر هم ویډیو سازم خو چې دا پکې بیا هغه ویډیو ډېر خوند کوي ډېر خوند کوي یعنې دا مسي ډېر خواږه ډېر خواږه د زامن نه زیات دي بلکل که زیات دي نه وي که نه نو کم هم دي نه دي زیات دي هغه منلې ده نو زه خو نن راغلی یم یو پیشوګي پسې دلته ماشاءالله پیشوګان ناست دي نو یو مخې ته مې ناست دی وی زه تا سره ګړېږم نو د ده نه به تپوس کوو تا اختر ته کپړې کړي دي که کپړو ته کړی هغې کړی هله ته ډېر خاندې ښځه دا راته ووایه اختر دپاره تا څه کړي دي کالي دي کړي دي او چا له دې سترګې دي چې د اختر کې به د ده نه زه ډېره عیدي اخلم پلار نه هغه له دې سترګې دي ترون نه چا نه دې تمه نشته کم یو نه د ډېره به څوک درکوي ده نه دې تمه ده ښه زه صحیح ده
تا وې ټولې روجي نیول دا خبر رښتیا ده ماشاءالله او اختر په ورځ د چا جیب لدی سترګې دي ها نو دا سړی لکه چې ډېره یې دي ورکوي ها د ټولو تاله ما سترګې دي زم به راشم د اختر په ورځ تاله تم زمونږ خورې راځه که نه ولې نه او ځکه د چا نه چې تپوس وکړم چا له دې سترګې دي هغه وي دې سړي لمدې نو چې بیا زم راشم زمونږ بچي دي نو ګوره خو ما نه عیدي غواړي زه مو ورکوم او ډېره عیدي ورکوم خو زما هم د نه تمه پیدا شو ولې نه راځه که نه بس زه راځم بیا ته خو بیا راشه خورې تاله خو به زه مې دیدار کوم صحیح ده زه زمونږ خورې کور ودان په چی شه خپای مانه ته مانه ما سي تصویر پکې راولا وګړه مې ما ولی نه هستا اوس څه جواب دی اوس ته دا شی بند دا جواب دی دا جواب دی شی بند یو سړی आवाज می واورېدو ما ګمان کوم چې دا بیړه دی خو الحمدلله د سړی غږ می واورېدو اوس به د دنه پوښتنې وکړو روجي دي څنګه تیریږي اختر ته دي څه نظم رانیولی دی او په دې ډېر زیات خوشحاله شوم چې بیړه نه دی غږ لري ورور خان ما خو ګمان کوم ته بیړه یې خو نه आवाज دې شته څنګه دی روجي په خیر تیریږي شکر دی الحمدلله یاره اختر ته دې څه نظم رانیولی دی ولا څه به بس غریبي ده نو څه به وکړو موږ خو تنورې نه بس کار به کوو تنور کار به کوو خسته اختر به تناره کی بالکل نو بیا ستانه تپوس هم ونه کوم چې جامې دې کړي دي که نه دي ځکه تاسو سره خو ټیم نه وي د اغوستو نو بس هماغه اختر مانځلی واچو بیل په ځوند دي بس بیا په کومه ورځ اغوندئ بس کار خلاص شو بیا یې غوندې کار خلاص داسې دغه مه کوه موږ تنورینو باندې چې بیل په کومه ورځ باندې کار چې کوم یو سړی هم کوي که تنوری وي که داسې بل کمې وي هغه ضرور د کار ټیم کې د کار جامې چې هغه وباسي هغه زوړندوي ورور چې کار یې ختم کړو خو بېرته بیا خو اغوندي تنور والا ډېر مصروفه زندگی که نه زه د 14 غنټې خو ډیوټي که نه ته ماله راوړه دا شی تنور والا باچایي زندګي ده صرف ډیوټي لږه سخته ده په دغه باندې سړی تنګي کنه چې څنګه چې د تناره کار دی کنه دغسې به یو کار هم نه وي ګوره دا هم دله وي که نه او د شو کو دلته یو ډاکټر هم ناست دی او MBBS د چرګانو ډاکټر دی هغه به م وګړو چې هغه سره کومه ټوټکۍ د مخلوق دپاره چې هغه ته وینا وکړي چې څوک د چرګانو شوقین نو هغه ته یو اضافي څوک بیماري د چرګانو د لحاظ نه لري چې شی څه مشکل ورته نو هغه ته به یو څه نه څه ټیپ ورکړي السلام علیکم جی وعلیکم السلام ماما چال دی الله پاک تا ته مې ډاکټر ذکر وویل ستا ولوګونه زه ګورم او هغې کې ټوټل چې دی که تا د ځان نه یو غټ ډاکټر ساز کړی دی او هغه هم د چرګانو تا دا ډاکټري چېرته کړې ده دا ډاکټري داسې دی چې کوم یو شي څوک سړی ساتي نو هغې په خپله ډاکټر کېږي نو تاسو چې چرګانو شوق کوئ د مال بزو شوق کوئ کوم یو شی چې تا وساتو که هغه مریض شو یو دو وارې به ته ډاکټر لا بیایي نو هغه چې ډاکټر لا بیایي هغه به درله دوايي درکوي هغه دوايي باندې به بیا ته په خپله ځان پوه کې هر وخت کې خو څوک ډاکټر له تللی نه شي او سخته یې که او ډاکټران خو نن سبا مریض ته د مریض په سترګه نه ګوري د ګاګ په سترګه ګوري بالکل دغه خبره ده نو دې دپاره به چرګ لږ چې دی دوايي ته په خپله ورکوي نو رو یو دو به دنه چرګان مړه شي بیا وروسته ته په خپله ډاکټر کېږي یو دوه مرګ پروا نه کوي بیا ته په خپله ډاکټر کېږي نو چې ته ډاکټر شي نو بیا به ته بله ورځې بل چالم دا نقصي او ټوټکي ور وخت زه صحیح ده زه ستا نمبر به زه په سکرین باندې منشن کړم که د چا کم چرګ مریض وي چې شی نو زما ماما سره وروره دوايي هر څه بدلولي کو چرګان به هم ښه شي صحیح ده که مړه شول نو موږ پکې نه او اوس چې دی ماما ته مې سترګې دي چې ده پسې به زه د اختر په ورځ راځم عیدي به راکوي څنګه ماما تا باندې زما عیدي شوه ریشه ته خو ریشه که نه ګب به م ولګو عیدي به هم دله درکړو ساره کې کیمره توره شوه هلې ما ته په کار نشي ستا زړه نه و او موبایل دې راله خراب یا الله خیر پېښ کړي ما زه بېرته موبایل جوړ شو لاره کې یو ناڅاپه داسې په جی ټي روډ چې کله پله باندې راوختلو نو د موبایل داسې ټوکه ما سره وکړه چې یو دم کیمرې لګاوه او تورتم لګاوه مالکه چې کیمرې یې وسولې وایه که شی وشو موبایل کیمره توره شو یا الله خیر دا خو که شی نه کېږي ته په غاړې ته ودرېږو ته یې وګوره صحیح ده
شاخه پکې لګ ډیر راوړل دا هغه غاښ نشته کنه تا خو بیخي ګپ ونه لګوه او داسې سور سپینه اوښته دا د روجې د لاسه یوه میاشت ارام دې وکړو نه بس ولا دا د روجو نور در باندې راغلی دی که نه ځاني سوري داسې دی بس ځانیم سره یې بس خدایم نیسي شروع نه من دسی دی دا او بل برابر میش کیږي چې کار مار نشته دی بس خالی چکر یې وو لګي تیاره دي وخوړله تا نه یو تپوس کوم دا څنګه چې ما د ماشومانو نه تپوس وکړو چې ستاسو اختر کې د چا له سترګې دي صحیح ده چا وویلې پلار له مې سترګې دي چا وویلې تره له مې سترګې ته چې کله ارکوټې وې اختر روپو ته د چا ته سترګې وې یاره دې وړو صحیح خبره وکړه زمونږ هم تره له سترګې وې تره له دې سترګې وې زنده‌باد دې وړو خبره صحیح ده دې تره ته به هم سترګې وې او ته ما به زړور ورتللو او هغې به راکول یم راله پلار خو به راکولې خو زه د تره به لږې ډېرې راکولې ډېرې درکولی نو هغه دې نن هم نه ير کېږي نه که نه چېرته هېرېږي مو دکان نه وس رالم دکان بند کو وس رالم ها ستا زوی نه م تپوس وکړو دې سړي چې دی تا سره وکړه نن دوکه دله مې وویل ستا اختر په ورځ عیدي دپاره چاته دي سترګې نو ده وویلې چې تره له مې سترګې وروسته یې ویل نه پلار له مې هم سترګې ته ولې دله عیدي کمه ورکې دی بلال ته دې خو له ورکو خو به هم هغه تره دی او مشر تره دی نو هغې له وګوره سترګې به ځکه ډېرې ده